په دوستۍ کې اول ډېر فکر پکار دی. سړی ګوره چې اصیل دی که غدار دی. بعضې خلکو په دوستۍ به بیا خفه یې. اصیل کم شو د کمسلو خلکو وار دی. نن کمسل د اصیل په ځای خرڅېږي. زه حیران یم دا څرنګه خم بازار دی چې پیسې درسره وي دوستان دې ډېر دي. چې غریب شي هر سړی درنه بېزار دی. چې کمعقل سره مال دولت پیدا شي هر سړی به یې صفت کوي دا هوښیار دی. دولت ښه دی چې په ښه ځای کې مصرف شي. چې قارون غوندې دولت یې څه په کار دی او غریب مخکې د مالدار نه ځي جنت ته. دا حدیث د محمد نبي رویدار دی او د مردود خبرې څنګه درته ښکاري. هر الفاظ یې د طلاو په مقدار دی. او بله دا ده وایي چې د زړه راز کچله نور مه ورکوه. داغ به لګی په تا تور مه ورکوه. اعتبار په چا ونه کړي اخر وخت دی. ګاونډي له واک د کور مه ورکوه. د خبرې په اخره جواب ویوه. مخکې چاله جواب سپور مه ورکوه. یو پیغور چې چاله ورکړي شل به درکړي. بل سړي ته دا پیغور مه ورکوه. او وایي خپلوي د درنو خلکو سره وکړه. او سپک سړي له لور او خور مه ورکوه. دا خپلوي د درنو خلکو سره وکړه. سپک سړي له لور او خور مه ورکوه. مقدود وایي چې طاقت کې په تا کم و نور کمزوري له بیا زور مه ورکوه. او بله رباعي دا ده چې د قارغه او د بلبل کله جوړېږي چې خوراک یې وي بدل کله جوړېږي. اشنایي د سپکو خلکو سره مه کړه. د درنو سپکو محفل کله جوړېږي. اس او خر چې په یوه لارې روان کړي خره د اس سره مزل کله جوړېږي. د کارغه بچي نه باز جوړېدی نه شي. او په رفتار کې روغ او شل کله جوړېږي. مقدود وایي زلفې پېغلو سره خوند کړي د ګنګې پېغلې وربل کړي.